که یو سړی غواړي چې زه په لږ وخت کې ډېرې نیکۍ راجمع کړم، په مختصر وخت کې ډېرې نیکۍ راجمع کړم، بعضې اعمال داسې شته چې ټایم به په ستا بې انتها لږ ولګي خو اجر به درته ډېر میلاو شي. ټایم به دې په بې انتها لږ ولګي او اجر به درته ډېر میلاو شي. په هغه اعمالو کې یو عمل د قرآن تلاوت چې ستا په ټایم بې انتها کم لګېږي، لږ لګېږي. که ته کوشش وکړې نو په نیمه ګنټه کې یو سپاره په آرام سره ویلی شي، ویلی کېږي که نه؟ هر سړی په نارمل انداز چې جاري قرآن وایي که نه نیمه سپاره ښه ښایسته ویلی شي او راشه اجر ته اوس وګوره په نیمه ګنټه کې څونه نیکۍ ګټې شي. کاکولیټر راواخله خپله حساب وکړه. د الله رسول فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه، چا چې د الله د کتاب یو حرف ولوستی فله حسنة یو نیکي شو، والحسنة بعشر امثالها، د الله مهرباني د هغه یو نیکي درته په 10 چنده شماري. لکه یو نیکۍ چې تا وکړه داسې شوه چې 10 نیکۍ درته میلاو شو. په یو حرف څو نیکۍ میلاویږي؟ 10 نیکۍ. سوال به دا راځي چې د دې حرف نه به دا مرادي چې الف لام میم ټول حرف وي، الحمدلله به ټول حرف وي، بسم الله کې دا بسم به ټول حرف وي؟ نه، نور یې مسانه د رحمتونو دروازو ته وګوره، د الله کرم ته وګوره. الله رسول وایي لا اقول الف لام میم حرف، وی زما د دې حرف نه مراد دا نه دی چې الف لام میم ټول یو ځای کې او دا حرف شو، نه، بل الف حرف. الف دی الف لام میم کې دا الف ځان له حرف دی، ولام حرف لام ځان له حرف دی، ومیم حرف میم ځان له حرف دی. څومره ناشنا نیکۍ دي په دې باندې. په یو الف لام میم ویلو باندې 10 نیکۍ. نیمه ګنټه کې چې ته سپاره ختمه کړې، سي کاکولیټر راواخله څو حروف به تا ویل، څو نیکۍ به درته میلاو شي. موږ ته غافله پراته، موږ سره دونه ټایم نشته دی، موږ کار روزګار کې دونه مصروفه کړي، موږ موبایل دونه مصروفه کړي چې موږ ته دې کتاب ته ټایم نه میلاوي. صرف اور صرف 10 ورځې د ختم دپاره موږ ورکړې وي.